إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون درنو قدرمنو قرآن عظیم الشان ابتدا کې چې کوم احکام باندې شروع کړي یو د هغه احکامنا چې الله جل جلاله د خپل بندگانو صفت کوي وې دا بندگان دا دیندار متدین خلق هغه خلق دي
چې دی الله جل جلاله نه دی لیدلی او په هغې ایمان راوړی، دی جنت او جهنم نه دی لیدلی او په هغې ایمان راوړی. داسې خلک شته چې انبیاء کرام نه دی لیدلی او په هغو باندې کلک ایمان راوړی. د سورة بقره په ابتدا کې رب العالمین فرمای وای دا هغه معزز کتاب دی، دا هغه درون او قیمتي کتاب دی چې کوم په لوح محفوظ کې لیکل شوی. د دې کتاب په حقانیت کې څه قسم شک او شبهه نشته، لا ریب فيه. دا یو حق کتاب دی، د دې په حقانیت کې هیڅ قسم شک او شبهه نشته. هدى للمتقین، دا قرآن هدایت ته د پاره د متقینو. اوس د متقینو صفاتونه بیانې چې متقین څوک دي. هر سړی وایي چې زه متقی یم، هر سړی دا دعوه کوي، خو فرمایي چې متقین هغه کسان دي الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة. هغه خلق چې په غیب ایمان راوړی دی، الله یې لیدلی نه دی، د الله قدرتونه یې لیدلی دي، په هغې ایمان لري. پیغمبران یې لیدلی نه دي، په هغې ایمان راوړي. مخکني کتابونه یې نه دي لیدلي، په هغې ایمان راوړي. فرشتې نه دي لیدلي، په هغې ایمان راوړي چې دا یو حق مخلوق دی د رب العالمین. نو هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب. دوهم صفت د متقینو الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة. هغه منځ کوي، هغه منځ چې الله ویلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی او هغه صحابو ته ښودلی دی. هغه منځ چې کوم صلات شرعي دی، چې کوم صلات محمدي دی، هغه منځ هغه کوي، ادا کوي، 5 وخت ادا کوي. یو د منځ د پښتنو منځ دی، یو د هغه منځ چې د خلکو مور او پلار چاته ښودلی دی، یو د هغه منځ عسکري منځ دی، فوجي منځونه دي، مختلف منځونه دي، کمپیوټري منځونه پیدا شوي دي نن سبا. دونه تیز منځ کوي چې کمپیوټر هم هغې ته نشي رسېدلی. نو وایي چې متقین هغه خلک دي چې الله کوم مون نبی علیہ السلام ته ویلی دی او رالیږلی دی او نبی علیہ السلام کړی دی، صحابو ته ښودلی دی، دا د هغې صفت دی. نو منځ محمدي، صلات محمدي، صلات شرعي کوي، دا د مؤمنانو صفت دی. دا منځونه یو مهم عبادت دی ورونو، چې مخکني امتونه، مخکني دیندار متدین خلک هم په دې باندې پوره اهمیت اهتمام ورته ورکوي. لقمان حکیم صاحب هغه خپل بچی ته نصیحت کوي، وعظ ورته کوي، لار ورته ښیي، صحیح لاره ورته وایي چې یا بنیه اقم الصلاة، منځ کوه، هغه منځ چې الله رالیږلی دی، فرض کړی دی. وامر بالمعروف وانهى عن المنکر، په امر معروف کار باندې امر کوه او د نارواونه خلق منې کوه. لقمان حکیم صاحب خپل بچی ته نصیحت کوي، وعظ ورته کوي چې بچیا ګوره منځ کوه کوم چې الله ویلی دی. بیا وایي چې یو صفت دې تا کې بل هم وي، هغه دا چې امر بالمعروف کوه، نهی عن المنکر کوه. خلق دې لیدل چې ناروا کار کوي، هغه نه منې کوه. خلق دې لیدل چې سستی ده پکې، امر ورته کوه په نیکۍ باندې. دا د مؤمن صفت دی، دا د امت محمدي صفت دی. سورة انفال کې راځي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله. وای مؤمنان هغه خلق چې کله الله یاد کړي شي وجلت قلوبهم، زړونه نرم شي. واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. او کله چې د قران کریم تلاوت لوستل کیږي، د قران تلاوت څوک کوي، د هغې ایمان زیاتیږي. قران ته غوږ دی او په هغې باندې ایمان راوړي، ایمان یې زیاتیږي او په خپل رب باندې توکل کوي. دا خلک چې د دې ایمان زیاتیږي د قران د اورېدلو د وجې نه.
دا هغه خلق دي الذين يقيمون الصلاة چې دی منځ کوي هغه منځ چې الله را لېږلی دی ومما رزقناهم ينفقون هغه مال چې دی ته الله ورکړی دی د هغې نه ورسره خرچه او صدقه مه کوي الله به وایي چې اولئک هم المؤمنون حقا دا حقیقي مؤمنان دي دا رښتیني مؤمنان دي چې کوم خلک د الله د ذکر د نوم د یاداښت د وجې نه د هغه زړه نرم کېږي چې قرآن تلاوت کېږي ایمان یې زیاتېږي په خپل رب باندې توکل کوي منځونه کوي صدقه کوي انفاق کوي خیرات کوي صدقات کوي الله وایي دا حقیقي مؤمن دی چې کوم سړي هغه مونږ چې الله ویلی هغه نه کوي او انفاق او خیرات هم نه کوي نو هغه ګوره حقیقي مؤمن نشي جوړېدلی ایمان به پکې خو ناقص ایمان الله جل جلاله امر کوي خپلو بندگانو ته چې ورکعوا مع الراکعين تاسې منځ کوئ سره د رکوع کوونکو تاسې رکوع وکئ سره د رکوع کوونکو نو دا امر دی ورونو امر په مانځه باندې مؤمنانو ته رب العالمین امر کوي چې تاسې ګوره د منځګزارو سره رکوع وکئ کوم خلک چې د جماعت منځ کوي تاسې هم د هغې سره رکوع وکئ دا دوی مهم عبادت دی ورونو زمونږ او ستاسې د دین 5 بناګانې دي یو بنا پکې منځ دی منځ کول منځ ادا کول په خپل وخت باندې په خپل ټیم باندې منځ کول نبی علیہ السلام فرمایي چې بني الاسلام على 5 اول داغنه شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه دریم پکې منځ ادا کول دي د اسلام د 5 بناګانو نه یو بنا دریم بنا دا ده چې وسړی هغه چې الله ویلی دی او نبی علیہ السلام کړی دی هغه منځ کوي د دې احکامو د بیان دپاره رب کائنات جبریل علیہ السلام را لېږلی دی او نبی علیہ السلام نه تپوس کوي عمر فاروق رضی الله عنه نه روایت وای صحابه کرام ناستو یو سړی سپینې جامې اچولې دي تک تور ویښتانې دي د سفر اثار پې نه ښکاري ناشنا سړی دی راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ زنګون په زنګون باندې کېناسته او تپوس یې ته شروع کړو موږ ټول حیران شو چې دا ناشنا سړی دی هېڅوک یې نه پېژني او راځي نبی علیہ الصلاة والسلام ته مخامخ کېني او ورته فرمایي چې یا محمد اخبرني عن الاسلام محمد علیہ السلام ما تا خبر راکړه چې اسلام څه شي ته ویلی شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي چې اسلام دې ته ویلی شي ان تشهد الله اله الا الله چې ته د شهادت په کلمه باندې اقرار وکړي دوهم وان محمد رسول الله چې محمد علیہ الصلوۃ والسلام د الله حق پیغمبر دی دریم وتقیم الصلاه چې منځ وکړي څلورم وتؤتي الزکاه زکات ورکی پنځم وتحج البيت ان استطعت الیه سبیلا ته بیت الله شریف حج وکي دغه مهم مراسم تر سره کی کچیر استا وسی ستا باندې حج فرض نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې صدقتا بالکل د رښتیا خبره وکړه نو صحابه کرام ته پوښ کوي ay تعجب کوي وای فعجبنا له د دې سړي د سوال نه موږ تعجب وکړو یسأله ویصدقه د نبی علیہ السلام نه تپوس هم کوي هغه چې ورته جواب ورکوي وایي صدقته دې تصدیق هم کوي چې بالکل د رښتیا خبره وکړه وایي موږ تعجب د دې سړي نه وکړو دا څنګه ناشنا سړی دی منځ زکات حج د دې د بیان دپاره جبریل علیہ السلام راځي نو آخره کې عمر صاحب ته نبی علیہ السلام فرمایي چې دا سړی دې وپېژانده چې دا څوک و ما ورته ویل چې د الله حق پیغمبره موږ نه دی پېژندلی وایي دا جبریل دی دا راغلی دی لیعلمکم دینکم چې تاسو ته خپل دین وښیي دې دپاره راغلی نو د زکات حج منځ د دې د معلومات بیان لپاره الله جل جلاله جبریل را لېږي د صحابو په منځ کې تپوس کوي د نبی علیہ السلام ورونو موږ او تاسې د دنیا د حاصلولو دپاره ډېر ماهر ډېر پوهه لرو په تجارت کې په بزنس کې په کاروبار کې ډېره پوهه را سره ده خو لیکن په دین کې
ما او تا صفري دینی تعلیم را سره نشته پته راته نه لګېږي د قرآن نه خبر نه د حدیث نه نه خبر کوم وخت قرآن ته زما او ستا فکر شي چې مړی راکې وچې وی راځه تلاوت کوه دغه وخت کې ما او تا ته د قرآن دغه را پیدا شي شپه ورځ تېره شي سهار لاړ شي ماسپښین لاړ شي مازدیګر ماښام یو صفحه د قرآن تلاوت ته ونه کړي او به یې وایي چې د قرآن تلاوت خو ښه کار دی مړي وخت کې ما او تا ته قرآن را یاد شي بیا به پته ولګي قرآن د مړ وخت کې نه دی راغلی وایي تاسو شپه ورځې کم څه کم مؤمن دپاره پکار دی چې روزانه یو سپاره وایي نیمه سپاره وایي یو رکو خو لیکن د ورځې قرآن لوستل پکار دی چې نورونو دنیا حصول دپاره ما او تا سره دکتوره ده PhD ده را سره مهارت لرو دروغ وایو دوکه کوو خو لیکن د دین نه خبر نه یي دا ولې وروره موږ درته سوال کوو چې لږ د دین نه ځان خبر کړئ دنیا باندې چې څونه اهتمام کوئ دومره اهتمام د دې نیم اهتمام تاسو په دین باندې هم وکړئ ما او تا نه د دې تپوس کېږي دنیا فاني د یقین وکړئ دا ټوله به ما او تا نه پاتې دا ټول وروسته خلک به پې مزې او چرچې کوي ګناهګار به ما او تا یو په دروغ او په دوکه یې ګټو او لیکن څه به مزې او چرچې به پې بل څوک موږ ډېر داسې خلک پېژنو ورونو حلال مال دا یو ښه کار دی ورسره انفاق صدقات الله دې توفیق درکړي خو لیکن دین ته شا کول ورونو دا یو ډېر افسوس دی من اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا څوک چې زما د قرآن نه مخ وګرځوي الله وایي د دپاره به زندګي تنګه ونحشره یوم القیامة اعما قیامت په ورځ به ړوند راوچتېږي قال ربي لما حشرتني اعما یا الله ما ډېرې ښایسته سترګې لرلې دنیا کې یا الله غونډې غونډې تورې تورې زیړې زیړې سترګې مې وې دنیا مې پې کتله نن د هغه سترګو نه محروم شوم الله ورته وایي زما قرآن راغلی و تا د هغه نه اعراض کو تلاوت دې ونه نه کو ځان دې نه پوهیو چې په دې قرآن کې څه دي نورونو لږ دین طرف ته هم توجه وکړئ دا دنیا فاني ده ځي دا ختمیږي او که دینداره متدین څوک او د دې سره دنیا سره سره د دین فکر یقین وکړه چې دا سړی کامیاب نبی علیہ السلام فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ابو موسی رضی الله عنہ نے روایت فرمایي چې من صلى البردين دخل الجنه کوم مؤمن مسلمان چې دغه دوه منځونه چې صلات بردین ورته وایي چا وکړو دخل الجنه دا به جنت ته ځي الله اکبر دا دوه منځونه کوم دي دا د سحر او د مازدیګر من صلى البردين دخل الجنه چا دوه رکعات دوه وخته منځونه چې د سحر او مازدیګر مونږ چا وکړو دخل الجنه دا به جنت ته داخلي الله دې موږ او تاسو جنت ته بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وهيك کله یو مؤمن مسلمان جهنم ته نه داخليږي هغه انسان صلى قبل طلوع الشمس چې هغه د نمر د خطلو نه مخکې د سحر منځو کې وقبل الغروب مخکې د نمر د پریوتلو نه منځو کې د مازدیګر منځ الله اکبر دا نبی علیہ السلام صحیح حدیث الصادق المصدوق افضل الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین چې کفار او مشرکین دا وخت الصادق الامین وای چې دا دروغجن نه دی رښتیا وای هغه څه وای چې د سحر او د مازدیګر منځ وکړو هغه باندې هغه سره به ورته نه داخلي الله دې ما او تا د ور نه وساتي من صلى الصبح حديث كرازي من صلى الصبح فهو في ذمة الله كم انسان چې د سحر منځوک هغه د الله په حفظ کې دی الله هغه سړي حفاظت کوي تحفظ ولکوي منځ خپل ځان له وکړو ولیکن د الله په حفاظت کې او هغه منځ چې نمر راختلی مکرو وخت یې منځ کې چې کله کار لذي بیا را پاتې کې زر زر یو څلور رکعاته وکړي زر زر په منډه باندې هغه منځ نه دی وره چې د کار د وجې نه کې نه
چې کله اذان وشي راپاتېږي جومات ته لاړ شي یا جومات د نه لرې خپل منځ کې ملګري د کمرې والا راپاتېږي د کوټې والا راپاڅوئ او راځئ چې جمع وکړو با جماعت منځ دا انسان د الله په حفاظت کې او څوک چې د سهار منځونه کې ورونو هغه د الله په حفاظت کې نه څونه افسوس دی د الله په حفاظت کې د الله تحفظ د هغې نه لري حدیث کې راځي اثقل الصلاة على المنافقين درون منځ چې ټولو منځونو کې درون لګېږي په منافق باندې د سهار منځ دی او د ماخوستن منځ دی منافق سره بس ملای ماته دي چې مؤمن مسلمان زر زر وای شابه ډوډۍ وخوري چې مانځه ته ځان ورسي هغه د مانځه پابند دي جمع پابند دي ورونو بعضې خلک منځ کوي خو د جماعت خیال نه ساتي ما تاسو مخکې هغه آیت کریمه ولوست چې تاسې رکوع د رکوع کوونکو سره وکئ معنا دا دی چې جماعت فرض دی بعضې فقها وایي چې جماعت کول د جمع منځ فرض عین دی جمع منځ دا فرض عین دی اس کله انسان ته الله دا نه معاف یو صحابي راځي په سترګو ړوند دی ورونو په سترګو باندې ړوند دی نبي علیه السلام ته شکایت کوي د الله پیغمبره ما سره څوک نشته دی چې ما جومات له راولي په سترګو باندې ړوند دی ما لاره نه وینم جومات ته نشم راتلی څوک نشته را سره ما ته اجازه وکړه چې زه کور کې منځ وکړم دغه صحابي دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه نبی علیہ السلام ورته وایي چې صحیح ده ته کور کې منځ وکړه تا ته اجازه ده چې لاړ روان شه بیرته ورته آواز وکړه چې اذان اورې که نه اورې عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه ته فرمایي چې او صاحب حضرت زه اذان اورم وی اذن فاجب چې اذان اورې کور کې دې منځ نه کېږي جومات ته به حاضرېږي څوک نشته په سترګو ړوند دی شرعي عذر لري بیا هم سردار کونین هغه ورته وایي چې ستا منځ کور کې نه کېږي جومات له به راځي ما او تا چې په څلورو اندامونو باندې په پښو روغي په غوږونو روغي سترګې مې روغي هر څه ټیک ټاک دغه ډېرو خلکو نه لوی زبردست اوچت سړی دی ټیک ټاک دی ګاړی هم ورسره شته او د هغه منځ به کور کې ګوټه کې وشي یو خو موږ او تاسې ډېر زوروري یو عالم مسله کوله وی ډېران کې منځ نه کي بل ورته ویله چې صاحب ما کوو کېده هغه وایي ته زورورې چې په ډېران کې منځ کې نه موږ او تاسې زوروري زور بیل شی دی چې یو سړی وایي نه کوم که لیکن شرعي مسله دا ده چې ما درته وکړه چې اذان اورئ ګوره کوټه کې ستاسې منځ نه کي افسوس دا دی زمونږ ډېر ملګري موږ ناستې جومات کې خطبې ته ناستې خو بیا په یو ګورو چې وځو وایي چې څه یې وویله محل کې ناستې په بل ځای کې ګرځو ډېر زیات افسوس دی الله توفیق هم راکړي راشو مانځه ته هم حاضر شو ناستې بیا هم فکر کوم ځای کې کور کې په محل کې په بل ځای کې ګرځو سوچ فکر را سره نه چې څه شی ما واورېده دا کار مه کوئ ورونو توجه په حضور سره کړئ او د الله نظام دې کوم سره چې بې توجه ناست چې زه په یوه نظر پې ولګې ما ته پته لګي چې دې سړي دا سړی کوم ځای کې ګرځي ورونو د جماعت منځ دا فرض دی بعضې علما فقها وایي چې د جماعت چې د مانځه د صحت دپاره شرط دا دی چې ته به په جمع سره کې په څه سره په جمع سره به منځ کې دا د شرط لصحت الصلاه د مانځه د صحت دپاره شرط دا دی چې ته به په جمع باندې کې نو موږ بعضې ورونه منځ کوو خو د جمع خیال نه ساتو او دا هم یاد لري ورونو بعضې خلکو په ذهن کې دا خبره راځي یاره چې زه دې خلکو پسې زما منځ نه کړي دا هم ګوره کمی دی یو سړی چې راځي قبلې ته مخ کوي او ودرېږي قبلې ته ودرېږي 100-200-300 مسلمانان پسې ولاړې ستا منځ پسې نه کېږي دې ته وایي اهل قبله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ورځ چې ما تاسو ته یو کتاب وښود فقه اکبر په هغې کې فرمایي امام ته فرمایي
چې د هر فاس مؤمن او فاجر رسته منجائز يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر والصلاة ده الفاظ والصلاة خلف كل مؤمن وفاجر جائزة جائز دا سوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه موتدغین پوی نه چغوي هر سړی شاته رسمن جائز درته پسې وکا البته دا یو خبره ده چې یو امام دی بيدینه دی فاسق دی فاجر دی حرام خوري موت ته فتح لګي چې دا مولا دی حرام خور دی دا مولا دی ظالم دی زیته کوي بل سړی دی چې هغه نه ظلم کوي نه زیته کوي نه حرام خوري دیندار دی متدین دی د کتاب او سنت تابع دی ښه کاردار دی چې هغې پسې منځ وکړي دیندار سړی شو دیندار سره دیندار عالم نو یو فاجر فاسق دی رالی پوهېږي ستا منځ پسې کېږي هر څوک شي ولې اصل کې موږ دغه عالم سره موږ چې دې سره ولاړې موږ د سره د هیئت کې شامل دي دا د جمع هیئت نه دی تاودس کړی دی خپل منزل راغلی تکبیر کې کته کېږي پورته کېږي ورسره نور د هغې دغه سره ستا کار نشته نو کوشش پکار ده چې دینداره متدین پسې منځ شي کلی کې دوه جماعتونه دي ښځه د پته ده چې یو مناسب دی سودخور دی سود کوي او بل ټیک سړی دی سود نه کوي هغې له به مانځله ځي دوهم چې کوم ځای کې غټه جمع کوشش دا کوي چې غټې جمع ته ځان حاضر دي کې اجر زیات دی الله جل جلاله دې موږ او تاسې منګزاره د جمع د مانځه پابند جوړ کړي ابو هريره رضی الله عنه روایت دی ورونو د بخاری او مسلم حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي چې والذي نفسي بيدي زما د په هغه ذات باندې قسم چې زما روح او سا د هغه په لاس کې ده والذي نفسي بيده زما د په هغه ذات قسم چې زما روح او سا دا الله مبارک کې ده الله جل جلاله دا حدیث په دې دلالت کوي چې رب کائنات لاس لري څنګه لاس زمونږ استاد د لاس په سانه کما یلیق بجلاله چې د الله سره څنګه مناسب لاس نو فرمایي چې ما عزم کړی دی چې زه خلکو ته امر وکم چې تاسې اذان وکړي بل سړي ته ویم چې ته مونځ وکړه او نور ځان سره خلک والم لاړ شم ډېر لرګي ځان سره راوړم او بیا کلي کې ګرځم چې کوم سره د جمع مانځه ته نه دی حاضر شوی چې د هغه کور وسوځم نبي علیه السلام څه وایي زه عزم لرم چې کوم سره بېلمازه یې د جمع مانځله نه دي چې هغه له کور وسوځم ما او تا سره په کوټه کې پته راته نه لګي دا غیرت ما او تا کې نه پیدا کېږي چې ورو ولې دا منځ کې بیا لا نړۍ مانځله ګوره زما او ستا ژوند نه کېږي په دې کوټه کې کم څه کم دونه ضعیف ایمان خو را پکې پکار دی که نه چې یو سړی مونږ نه کوي د کلي نه راورک دی تا سره په کوټه کې دی نو یو خیر خو ورته ورسوه چې ورور ولې مونږ نه کوې راځه پاتې که خبرې که د خوب نه پاڅوه دا ستا مسؤلیت دی د کوم ورور چې یخ دی دا د مشرانو مسؤلیت دی چې خپل ملګری خبر کړي چې راځه وروره جمع لږ پاتې که مونځ وکړه دا د هر مؤمن مسلمان فریضه ده نو نبی علیه السلام وایي چې کوم خلک نه حاضرېږي زه غواړم چې کورونه ولو وسوځم دا دونه یو مهم کار دی دا حدیث په دې دلالت کوي چې د جمع مونځ دا فرض دی الله دې موږ تاسو منګزاره جوړ کړي د جمع پابند دې موږ تاسو جوړ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله كم خلق چراغلی دی منزله د دین دنیا خیسه کی یا الله شرع حاجتونه پوره کی الله د سر مال حافظ ناصرش الله د بچو حافظ ناصرش الله ټول مسلمانان دیندار متدین جوړ کی الله د جمع منځ پابند جوړ کی الله شرع حاجتونه پوره کی الله اقتصادي مشکلات حل کی الله د قرضونو اخلاص کی الله د آفات او مصیبتونو وساتي اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم
اللهم أهلك اليهود والنصارى الظالمين المعتدين على المسلمين يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. سووا صفوفكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا تقارب. صفونا سيدا كي وقلت رني ديني دي جخ خد رجال لهم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.